تیر تاریخ پاڼه زړه شوه د میوندو ملاله مړه شوه یا مې غږ نه اوري کڼه شوه و ایوبه وینه دې سړه شوه د مکناټن لښکرې بیا راغلي دي له ډېره درد او له پړسوبه په چاودلو راغله د پرهرونو سره وښکي په زیاتېدلو راغله سود کاروبار شراب مباح په زنا څوک سنګسار شو چېرته یو غل په افغانستان کې سرعام په دار شو نو ښایي منان صاحب سلطانه ښایي رشوت د اساسي قانون ماده وي کومه ښایي رشوت د اساسي قانون ماده وي کومه موږ به خبر نه یو شاید نه وي قصه وي کومه که حرام خپله قاضي صاحب به نه اخستو پوهان مفتي او مستوفي صاحب به نه اخستو دا نیکټایي او د قاضي صاحب غاړه بند وګورئ په افغانستان کې دا په ځان نه وي رشخند وګورئ دا نیکټایي او د قاضي صاحب غاړه بند وګورئ په افغانستان کې دا په ځان نه وي رشخند وګورئ او دا سرتور سر انګریزي ګیره پښتونپال صاحب دی نوی له غربه ګمرک شوی څرندوال صاحب دی حق لرم وپوښتم وزیر او د جمهور صاحب نه بیا د رئیس او د والي او د مامور صاحب نه څه به کوئ بیا که مو دغه لنګه غوا وچه شوه څه به کوئ بیا که مو دغه لنګه غوا وچه شوه په ماسیسو که د ډالرو دا تنخواه وچه شوه ستا د عسکر به بیا په 3000 تنخواه کار وکړي ستا د عسکر به بیا په 3000 تنخواه کار وکړي دا باډیګارډ په بي کوپونه ستا تنخواه کار وکړي نو ستاسو جهاد او سرخندنې تر همدې ځایه وي سلطانه ستاسو جهاد او سرخندنې تر همدې ځایه وي ستاسو شعار او بت څنډنې تر همدې ځایه وي داسې مسلم یاري دې په ګولۍ ولګي داسې مسلم یاري دې په ګولۍ ولګي د بل د واک لاندې پټکي دې په ګولۍ ولګي او ورېښمین چینجی شوي د کاغذ کوتۍ کې ژوند تېروي شوی را محدود اوس د اغوس کوتۍ کې ژوند تېروي لکه شاهین کږې پنجې کوترې نه ماتوي اوس په سپین غر خورې ورې وزرې نه ماتوي نو د خوب ګولۍ خورئ په سوګند وایه خوب څنګه درځي د غلامۍ په سپین مړوند وایه خوب څنګه درځي او د بل ښکنځلې مو له هلکه څنګه تېرې شولې د میوالې و کوړي کېږدۍ مو هېرې شولې بد شماجر او خرسری او کابلی مړه رک جا اور کیا کرے تو مدر سے چلی مړه هزارګیا تا په ایران کې جوالیتوب نه کوه ازبک تاجک تا خدای ته موچیتوب نه کوه او پښتونه تا تر نن پرونه لاوړ نه خرڅول تا بانجاره لوښي کباړ او پاپړ نه خرڅول نن ته وزیر یې ته وکیل یې ته رئیس صاحب یې ته ډګروال ډګر جنرال او ته پولیس صاحب یې پخې بنګلې لیکسس موټرې او شرکتونه لرئ د چین جاپان او د روسي تجارتونه لرئ همدا مو بس دی د قیامت له ورځې وویرېږئ مه خورئ حرام نور د شدت له ورځې وویرېږئ او د ستراتیژیک پلان همدا کړې سودا مو بس دی د ستراتیژیک پلان همدا کړې سودا مو بس دی د دې وطن سره همدا کړې جفا مو بس دی او د ګلخانۍ ماڼۍ سرداره درته څه ووایم وا د واړه میروایس پلاره درته څه ووایم د ګلخانۍ ماڼۍ سرداره درته څه ووایم وا د واړه میروایس پلاره درته څه ووایم خو څومره چې دا سرکاري غله په دې خپل حال پاتې شي خاورې په سر په افغانستان کې پانګوال پاتې شي د زورواکانو او شتمنو پرېغوبل درګر دی په سلطاني ډاګونو چورو چپاول درګر دی لاسونه یې نیم شه څوک چې د افغانستان نیموي لاسونه یې نیم شه څوک چې د افغانستان نیموي افغانستان نه دی هغوی به زموږ ځان نیموي او زه د خپل ځان دومره اسانه چاته نه ورکوم نور دی وړیا افغانستانه چاته نه ورکوم پارلمان دا وریلا د سړیتوب کار وکړي پارلمان دا وریلا د سړیتوب کار وکړي په وړو کې مالګه برابرې د نرتوب کار وکړي یو کاڼی سر لاندې او بل کاڼی په سر باندې ښه دی دا سر د ځمکې په سر نه د ځمکې لاندې ښه دی هغه سپک شوي چا چې دې خاورې ته سپک کتلي بلا درانه دلته د باد له بڼې سپک وتلي د یوسف مخو د یارۍ نه مې زړه نه صبرېږي د سربایللې جوارۍ نه مې زړه نه صبرېږي دیوال پناه او غر پناه لالیه بیړه وکړه او زما د سترګو نه پناه لالیه بیړه وکړه
مینه د نوره په کچکول او جام کې نه ځایږي شنه لوپټه دې په زیارت او بام کې نه ځلیږي بوخت یې د بل خط په لیکلو ابدالي بلنګه د خوب تعبیر به مې صحیح وي جلالي ملنګه ګورګوتي څڼې د سپین غر په سپینو واورو ناستې پر ګڼه ګیره د نرۍ پر غز د خاورو ناستې دا پاتې ژوند هم زما د مرګ لباس پاتې شي که سره او سپین لرم هم تا ته د میراث پاتې شي او سر مې هم سر له سبا ایښی دی تاوان شه پته که دې پکار شوې زما وینې نو قربان شه پته که دې پکار شوې زما وینې نو قربان شه پته د دوه ټپیزې مې ټپیز والا ورته ویلي دي چې د تیر تاریخ پاڼه زړه شوه د میوندو ملاله مړه شوه یا مې غږ نه اوري کڼه شوه او ایوبه وینه دې سړه شوه د مکناټن لښکرې بیا راغلي دي د مکناټن لښکرې بیا راغلي دي